د سی آی آی مشر فکر مو نه کولو چې د افغان چارواکي به وتښتي. سلام، زموږ چینل ته په خیر راغلاست. د متحدو ایالاتو د مرکز استخباراتو سی آی آی مشر ویلزم بینز ویلي چې دوی هیڅ کله داسې تمه نه لرله چې د افغانستان د جمهوریت دولت مشران به وتښتي. هغه دا څرګندونه په اسپین امنیتي فورم کې خبرو پر مهال کړې ده او زیاته کړې ده چې امریکا هیڅ توقع نه لرله چې د افغانستان د پرځول شوي حکومت مشران به وتښتي. دې هیواد به پوځ وپاشل شي. نوموړي زیاته کړې ده چې د تر سقوط لږ مخکې له افغان چارواکو څخه دا ډاډ ترلاسه کړو چې پوځ به هیڅ صورت کې د اجازه ورنکړي چې افغانستان دولت سقوط وکړي. خو وروسته چې خبرېدو د ولسمشر او نورو لوړپوړو پوځیانو په ګډون ټولو پښې سپکې کړې وې.